د ایران بالستیک توغندي د دې شخړې مهمه برخه جوړوي. دا د امریکا او اسرایل د دې جګړې د پایل لپاره یو له یادو شویو دلیلونو وو. د ډرونونو ترڅنګ دا د ایران د مقاومت پیاوړی سمبول هم دی. هغه چې دولتي رسنۍ ښودله تلیواله دي چې دوی لا هم ډز کوي، خپل دښمنانو ته پیغام لیږي او تل اړین نه دی چې د اغېز لرلو لپاره د خپل هدف په نښه کړي. د دې په ډاګه کېدل چې دوه بالستیک توغندیو د هند په سمندر کې د ایران په سیویل کې د دیاګو گارسیا په اډه کې د امریکا او بریتانیا اډه په نښه کړې وه، ځینې دې ته متوجه کړي چې د هغه ګواښ په اړه بیا فکر وکړي چې ایران یې پیښولی شي. ایران په منځني ختیځ کې د توغندیو تر ټولو لوی او متنوع وسلتون لري. اوس دا ډیری لنډ او منځني واټن ویشتونکي توغندي دي چې د سیمې د نورو برخو په نښه کولو لپاره ډیزاین شوي، خو دوی لرې واټن ویشتونکي بالستیک توغندي هم لري. اوس د جګړې له پیله مخکې فکر کېده تر ټولو لرې چې ویشتلی شي لږ تر 1200 میلو ډیر دی چې شاوخوا 2000 کیلومتره کیږي. خو پر دیاګو گارسیا باندې له برید وروسته اسرائیل دا وکړه چې دا کولی شي 2 برابره لرې واټن ووهي چې احتمالاً د اروپا ځینې برخې ګواښي. خو ډیرو پر دې ارزونو شک څرګند کړی. په دغه واټنونو کې دا توغندي چې ایران به ډیر ونه لري په حیرانونکي ډول ناکاره بلل کیږي او باید د اروپا د توغندیو له دفاعي سیستم هم تیر شي. ایران به دغه توغندیو د دفاعي جوړښت پر لوري چې د دوی پر وړاندې کاریږي لږ شمیر توغندي او توغوي. مواد یې لږ دي او دقت یې محدود دی. دا ټول ښیي چې دوی د دې کار تر سره کولو ته محدوده انګیزه لري، خو د داسې ارزونې پر بنسټ به یې وکړي چې د دې سیاسي اغیز ارزښتناک وي، پرته له دې چې پر رښتینې نړۍ یې اغیز ته پام وکړي. خو څه چې لا د مخه اغیز لرلی د هرمز تنګي بندول دي. وړمه ورځ ولسمشر ټرمپ وویل چې که ایران د دغې ورځې تر ماښامه هرمز تنګی په بشپړ ډول خلاص نه کړي نو د ایران برېښنا کوټونه به له منځه یوسي. که یې د اطاعت تمه درلوده نو برعکس یې ترلاسه کړه. که د ایران د برېښنا کوټونو په اړه د امریکا ګواښونه پلي شي، د هرمز تنګی به په بشپړه توګه وتړل شي او تر هغه وخت پورې به بیا پراننستل شي چې زموږ ویجاړ شوي برېښنا کوټونه بیا رغول شوي نه وي. سربیره پر دې به د سیمې د هغو هیوادونو برېښنا فابریکې چې د امریکا اډې پکې دي زموږ مشروع هدفونه وګرځي. له رسمي ډغرو سره د ایران خلک له هوایي بریدونو کړيږي. دا د هیواد په شمال کې تبریز دی. ویل کیږي د ودانۍ تر کنډوالو لاندې یو ځای 2 کوچني ماشومان دي. د امریکا او اسرایل له ادعاو سره د ایران رژیم داسې ښکاري چې ژوندۍ پاتې کیږي. هغه برخلیک چې د اوس لپاره د دې هیواد ګڼ وګړي نه لري.